د غیرت په کموالي باندې اگر ځان لري کوي نر کار کوي او نر خوی ځان کې ساتي او نر ته نر په دې وایي ځکه چې دکې غیرت وي ځکه نر ته نر وایي او بیا د ټوله لوی غیرت هغه ایماني غیرت دی الله او د الله په رسول باندې غیرت په دین باندې غیرت بیا غیرت په ښځه باندې په خور باندې په لور باندې چې زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې دا غیرت د پښتنو خبره به لازم کوم ځکه چې زه ناست پښتنو ته یم څه عربو سره نه یم لګیا نه د بنګالیانو انډیانو سره پښتنو کې دا صفت رو رو په کمېدو دی په دې به خفه کېږئ که نه وګورئ که نه د انټرنیټ وګورئ د حالات وګورئ بازارونه وګورئ کورونه وګورئ ناسته پاسته وګورئ مخکیني په شان که نه که شان ده کمې راغلی او دا غیرت په سړي کې هله کمیږي دا یاد کړئ چې کله یو سړی د دین نه لرې کېږي نو دیني غیرت خو دې ختمېږي ورسره دا غیرت هم ختمېږي ځکه چې دین موږ ته د دې غیرت هم وایي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس ته چې په خور لور مور ښځه باندې غیرت نه کوي هغه ته الدیوث ویله موږ چې ورته دوس وایو بلکې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی د خپل اهل په دفاع کې د هغوی د عزت په دفاع کې مړ شي دا شهید دی ولې ولا دا مرتبه ورکړې ځکه چې شریعت ته دا بېغیرتوب نه ښیي چې ته خور لور مور ښځه پرېږده نه ته به یې دفاع کوې او که چېرته داسې حالات جوړ شي چې ته پکې مړ شوې ته شهید یې غیرت تا ته ښیي شریعت د الله رب العزت غیرتي سړی خوښي ځکه چې الله په خپله غیرتي دی او ځکه حدیث کې راځي چې د ټولو نه زیات غیرتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دی او بیا پسې وایي زه او مزه کوي په سړي پورې چې دی غیرتي په ایمان کې غیرتي نو په ښځه لور مور خور ترور او د کور په ښځو باندې غیرت کوي او په خپل کور غیرت کوي بل خوی درونې غیرتي د ملګري دپاره غیرت د خپلوانو دپاره غیرت دا شریعت زموږ نه غواړي د غیرت تاثیر ها بې ځایه ځي نه که اوس ملګری په ناحقه دی شریعت تا ته دا نه وایي چې ته د ملګري ناحقې ته هم حقه وایه خپلوان په ناحقه دی دا ته د شریعت نه وایي چې نه خو چې خپلوان په حقه ورسره ودرېږه ملګری دی هغه سره ودرېږه په سخته کې به یې نه پرېږدې خبره به نه راکې کار به نه راکې دا ټول د غیرت په زمره کې راځي څومره چې سړي کې غیرت وي دومره د هغه خبره او کار درومي که نه زما خبره غلطه الله دې موږ کې راولي دا خو د هر هغه انسان ډېر خوښ چې هغه په صحیح فطرت باندې الا دا چې فطرت ته سړي کوږ ووږ شي نو دی والعیاذ بالله په خپل هم د بېغیرتوب ژوند یې خوښ او کس هم بېغیرته خوښ یعنې ملګری هغه خوښ وي بېغیرته ځکه چې د خپل په تجربه کې زور نشته خپل خپلوان ځکه چې ګوره خبره کم ځي نه کم ځي ته لاړه د هر انسان هغه سړی خوښي چې د هغه د خوی او طبیعت سره یې لګي نو د غیرتي سړي بې غیرته خوښي نه یې خوښ او د بې غیرته غیرتي نه یې خوښ نو ځکه د شریعت امر دا دی چې په ځان کې غیرت راولي ګوره د عمر بن خطاب رضی الله عنه د غیرت ته وګوره اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما چې د ابو بکر صدیق مشره لور ده هغه وایي زه یو ورځ روان وم او سامان یې کور له راغستی او په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو هغه وایي چې دې سورلۍ ته وخېږه موږ به دې ورسو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خینم ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې ده حاشا وکله غلط طرف ته سوچ د مسلمان د سره ځي نه د هغې ځي نه د بل چا ځي هغه وایي په هغه روایت کې چې ما ته خپل خاوند الزبیر بن العوام رضی الله عنه رایاد شو او د هغه غیرت د هغه سړیتوب هغه ما ته رایاد شو مزه کوي په سړي پورې داسې غیرت چې ښځې ته یې رایادېږي
چې ښځه کله غلط قدم اوچتوي او که صحیح م اوچتوي، که صحیح او که غلطي، هر حال کې دې ته د خپل خاوند غیرت رایادېږي. او غیرتي سړی دی او خو عزتمن سړی دی، خو چې ښځې ته پته وي چې دی هېڅ هم نه دی، نو هغه به څه شی رایاد کړي؟ هکې د رایادولو څه دي نه، ځکه چې ته پته ده چې زما خاوند زما په مخ کې ما سره یو ځای ناستي او د انډیا فلم لګېدلی او د انګریزانو هلکان ګډېږي را ګډېږي او د پښتنو هغه ډمان کته به راکېږي او دی پرې نه خفه کېږي، نو که زه چېرته بازار ته وځم بغیر د ده د اجازت نو دی به څه خفه شي؟ نه خبره مې غلطه ده، ځکه چې ته خپل خاوند معلوم دی که نه، خو چې کله د پته وي چې نه زما خاوند په دې خبرو ګوره خفه کېږي